زابل د هیواد په سهیل لویدیځه حوزه کې پروت یو کرهنیز ولایت دی چې ډیری اوسیدونکو په کرهڼه او مالدارۍ بوخت دي او خپل ورځنی چارې له همدې لارې مخ ته وړي. اوس د دې ولایت یو شمېر د انګورو بڼوال او د خټکیو او هندواڼو کروندګر وایي چې د خپل حاصلاتو لپاره بازار نه لري. که سړي خونی او د نړیوال مارکیټ سره ورته د نښلېدو زمینه برابر نشي د دوی ټول کال خواري بځایي شي. کروندګر له مسؤلینو څخه غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې دې ورته توجه زیاته شي. دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته باید لارې خلاص شي، یا موږ ته باید د سړي خونې جوړې شي، یا داسې یو مارکیټ جوړ شي، زموږ شمېر ته ورسي بیا خرڅ. موږ کله ستړي شي هغه وخت راسي، یا لارې بند شي، یا کله بازار نه او نه داسې مارکیټ نشته، خونې نشته چې موږ دغه انګور بیا کښېږدو. خو دغه مشکل در شي اوبه کمې شي، بیا د دغه اوبو سره ډېر موږ کموي. باید موږ ته ډیمونه جوړ شي. سږ کال یعنې په شپږو په اووه افغانۍ باندې خرڅېږي، او تیر کال چې تیر کال د سږ کال هندوانه په شپږو په اووه، دغه تیر کال په 15 په 20 افغانۍ خرڅېدل. داسې سړي خونې ورته جوړې شي او نور داسې دغه ورته وشي چې د موږ خپل مالونه بار ملکو ته ولاړ شي او لارې خلاص شي. دا غوښتنه مو له مسؤلینو څخه ده. پر همدې مهال د زابل ولایت د کرهڼې ریاست چارواکي هم د بڼوالو او کروندګرو ستونزې مني، خو وایي چې د کروندګرو د حاصلاتو د بازار موندنې او په ښه قیمت خرڅولو لپاره د خپل وزارت او د دې ولایت د نورو مسؤلینو سره خبرې کړي تر څو په راتلونکي کې دا ستونزه هواره کړي. نو په دې اړه الحمدلله مشران لګیا دي چې کوم د لارو مشکل شته یقیني شته چې حاصلات د خلکو راتلي زیات، خو بیا هم اسلامي امارت الحمدلله په دې کې زیات کوشش کړی ده. کوشش کوي مشران اوس هم په دې لګیا دي چې د لارو مشکل حل کړي. انشاءالله موږ امید لرو چې د لارو مشکل به هم حل شي. او په زابل ولایت کې د سړو خونو خبره تا وکړه چې سړې خونې یقیني نشته. خو په دې اړه موږ وزارت مقام ته هم پیشنهادونه کړي دي، اوس هم کوو، انشاءالله کوشش کوو. امید شته چې په دې اړه سړې خونې زابل ولایت کې جوړې کړو. دا یقیني خبره ده چې اوس بازار ته وروځي 1 کیلو رومۍ په 15 یا په 20 افغانۍ ده، خو 2 میاشتې بعد دا رومۍ په 10 په 500 افغانۍ هم څوک نشي اخیستلی. دا مشکل دا که سړې خونې موږ درلودی زمۍ به هم په دغه قیمت وای ځونه حاصلات ستا الحمدلله کیږي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت مسؤلینو بیا د هیواد د حاصلاتو د بازار موندنې لپاره د بدیلو لارو د جوړېدو هڅې پیل کړې. استقلال هیوادوالو مبارک، استقلال جهاد پالو مبارک، عظیم افتخار دی